د روپیوال مایکونو والو کله چې تاسو یو سړی له 10 روپۍ ورکوي او 10 سیلفیانې ته وباسئ کله دې دا سوچ کړی دی چې دله ما 10 روپۍ ورکړلې او 10 ویډیوګانې مې ته وکړلې د دې خاندان به شاته څه تېرېږي بیا یې واپس تپوس کړی چې هغه دې تا څومره وشرمول تا دې کله دا تپوس کړی دی شیخ صاحب په ډېرې قیمتي خبرې کړي راځي دا واورو نن سبا د ویډیوګانو یو دغه راوتی دی او دی به ورسره ولاړ یو کیلو اوړه به یو 100 کسان به ولاړ یي ګوته به پې هر یو یخودي غریب به ولاړ یي سر به ټیټ نیولی تصویر به دی وباسي د الله دپاره یې کوي فإن الله یعلم الله ته پته ده نه لیکلو ته ضرورت شته نه چا ته بیانولو ته ضرورت شته د الله دپاره کې الله ته پته ده ها بعض خلک وایي زموږ مجبوري ده لکه بعضو مؤسسو والا چې خیري کارونه کوي ملک هلته هغوی زموږ مجبوري ده چې هغه کسان مطمئن شي هغه ته په ډېرو طریقو باندې مطمئن کولی شي او که ډېر ضرورت هم راشي نو حتی الوسه کوشش پکار دی چې غریب پکې رانه شي د خلکو ژوند تباه کول ګوره دې سره د ډېرو خلکو ژوند تباه شوی دا ټول عمر طعنه وی د پښتو په معاشره کې ټول عمر طعنه ورته جوړه شي چې هغه ته چې راغلی ویډیو کې ورته هغه غریب نو ډېر احتیاط دی کې کوي نن سبا خو داسې د چا طبیعت خراب شي یا کور کې مرور شي هغه ځان له کیمره را پیدا کړي یا موبایل یو انټرویو نه یلي هر سړی سیاستدان دی زموږ ملک کې او یا ملا د ځان نه جوړ کړي پټکې په سر کې مسلې شروع کړي یا چې دی جو دلته پلانی یتیم دلته پلانی غریب دی ما نه کیدی شي بس خفه شي زه نه یم چې ټول داسې دي رښتینې پکې شته الحمدلله او تاسو ته هم نصیحت دا دی ټولو ته کتونکو اورېدونکو چې کوم ځای کې مال لګوئ نو مخکې تحقیق کوئ زما مال په کوم طرف ځي څوک یې هلي څوک یې نه هلي ځکه چې زموږ ملک کې رښتیا درته ووایم زموږ طرفونو ته که هغه زموږ ملک ته پاکستان که هغه افغانستان دی هلته اقتصادي حالات کمزوري دي پیسو ته ضرورت دی او ډېر د الله نه یریدونکي شتي نو احتیاط ډېر کوه دا نه چې ویډیو ته په جړا شي سترګو کې د اوښکې راشي بیا په ځان پوه نه شي نو تپوس بیا کوه او بله لکه داسې ملک ته لکه دا سعودي عرب او الله دې دې ملک د امن برقرار ساتي یو نظام دی مزیدار هر سړی دا کار نشي کولی دلته د دې خپلې مؤسسې دي حکومت هغوی له اجازت ورکړی دی حکومت د هغوی نه تپوس کوي د میاشت په اخره کې څومره م راوړي وي چا درکړي وي او کوم ځای کې م لګولی دي ملک ښه برابر روان دی د چا پلار خو دې را پیدا شي غلا دې وکړي هر څه واضح دي ها زموږ طرفونو ته څه تپوس دي که ما او تا ځان له یو مایک راولو موږ هم کولی شو یو کیمرا او یو مایک او دغه هم ساز ورسره لګوه تپوس والا څوک نشته ها که دغه نه کې د ځان نه مولا جوړ کړه څوک به درنه تپوس وکړي چې ته څوک یې ستا به هم فالوورز پیدا شي خصوصا چې بیا دې پکې دمونو کاروبار شروع کړو او د تعویضونو او یا د وظیفو بیا به په هوا یې که دغه نه یو انټرویوانې شروع کړه د ځان نه غټ سیاستدان جوړ هغه خبرو چل نه ورځي هغه هم انټرویو یې نه ویلي ګډې وډې به وایي نو د دې هم روان شي ښار یې ناپرسان دی هر څه پکې چلېږي تحقیق نشي تپوس نشته او ځکه بل زما ملګرو ته دا خبره کوله ما یو خبره ته دا وکړم یو ځای کې حکومت د خبرې تپوس نه کوي زه صحیح شو نه یې کوي خو ما ورته مسلمانان نه یو موږ سره دا سوچ نشته چې آخرت کې به الله تپوس کوي د هرې خبرې ته موږ هره خبره کې موږ دې ته پراته یو چې حکومت به تپوس کوي یا د حکومت نه به یریږو غټه یره خو زموږ د الله نه ده حکومت چې نه سره تپوس نه کوي خو زه به یریږم نه د الله نه چې الله ته خو مخامخ کېدی شتي که الله به رانه تپوس کوي
فإن الله يعلم یاد کا اللہ ته د هغې څه ده پته ده. بس هېڅ تصویر ته ضرورت نشته او هېڅ ویډیو ته او لیکلو ته او بیانولو ته ما دا کړي دي او ما دغه کړي دي، دې ته هېڅ ضرورت نشته. او که چېرته اضطراري حالات وي لکه بعض خلک مجبور وي دې ته، بعض خیري مؤسسې، نو موږ وایو چې هغې کې حتی الوسع د به یې کې هم کوشش کوي چې غریبانان پکې نه راولي، او که یو بدیله بله لار میلاویږي دې سړي ته د خبر رسولو لپاره، نو هغه دې وکړي. که نه زما خبرې غلطې دي. ما یو پیر یو تصویر لیدلی، یو زنانه ته بوجۍ د وړو په اوږو باندې ایښودې وه او چې دی نو یو نهه لس ولاړې تصویر وباسي. لکه ظالمانو تصویر خو صحیح ده وباسي، د دې اول د زنانه نه د وړو د بوجۍ راوړي دا ورسره کور ته اول ورسوئ، سره غم د تصویر دی، اول تصویر ما پکې راولی ما پکې راولی ما پکې راولی، نو بیا دې ټولو جیب هم ګرمېږي پرې چې کله یې خلاص پکې نه وي. او زه بیا په اخره کې دا وایم داسې نه زما د خبرې نه څوک غلطه فایده والي یا بې پوه نه شي، ټول داسې نه دي. خو مشکل دا دی چې د دې دوکهبازانو د لاسه بیا هغه رښتینې خلک هغه پکې بیا بدنام شي او هغوی پکې پته نه لګي. ښه دا او قیمتي بیان چې تاسو د شیخ صاحب واورېد او د فاونډیشن والا ته نصیحت کړی او دې نه پس به زه څه خبرې وکړم. شیخ صاحب پې ډېرې قیمتي خبرې وکړلې. السلام علیکم ورحمة الله.